د مینا پاس هم پښتون خبرونو کې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پېټرول نه پاس د بجلی ګرانېدو هم امکان دی. د ذریعو تر مخه د بجلی فی یونټ کې نور د 6 روپو او 10 پیسو د زیاتوالي امکان دی. سی پی پی ای لخوا د اضافي درخواست نه پراته لیږلی شوی دی. نه پراباس د سی پی پی ای په درخواست سماعت په 28 فروری کوي. یاد دی چې د وړاندې حکومت هم څو ځله د بجلی په قیمت کې اضافه کړې ده. د ګرانۍ نه تنګ ولس د حکومت نه مطالبه کوي چې هغوی د ملک کې په ګرانۍ قابو موندي او ولس ته د ریلیف ورکړي. وفاقي حکومت یوه لویه فیصله کړې ده. وفاقي کابینې د آرډیننس په ذریعه د الیکشن کمیشن کوډ آف کنډکټ قانون کې بدلون راوستی دی. د ذریعو تر مخه د قانون لاندې وزیران انتخابي مهم چلولی شي. د آرډیننس لاندې قانون جوړولو سمري صدر مملکت ته لیږلې شوې ده. یاد دی چې د الیکشن کمیشن په ضابطه اخلاق ټولو جماعتونو ته تحفظاتو ولې اوس حکومت فیصله کولو سره سیاستدانانو ته لوی ریلیف ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې د روان بشري بحران مخه نیول زموږ لومړی ترجیح ده. وزیر اعظم عمران خان د آسټریا چانسلر ته د پاکستان دوره کولو بلنه ورکړې او ویلي دي چې د آسټریا د چانسلر هرکلی ته سترګې په لار دي. هغه په خپل ټویټ پیغام کې وویل چې په افغانستان کې د روان بشري بحران مخه نیول زموږ لومړی ترجیح ده. هغه ویل چې هغه به د آسټریا سره په شمالي سیمو کې د سیلګرۍ د ودې لپاره کار کوي. هغه دا ټویټ د آسټریا د چانسلر د ټویټ په جواب کې کړی دی. د آسټریا چانسلر په خپل ټویټ کې ویلي چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره وروستۍ خبرې ښې وې. د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي دي چې حکومت مضبوط دی او وفاق ته هیڅ خطر نشته. فواد چودھری ویلي دي چې بلاول بھٹو، فضل الرحمان، مریم نواز او شهباز شریف واړه سیاسي خلک دي. دوی بس د عدم اعتماد تحریک راولي او دوی خو کور کې اعتماد نشي کولی. هغه ویل چې حکومت مضبوط دی او وفاق ته هیڅ قسمه خطر نشته. جهانگیر ترین پیژنم هغه به د پارټۍ سره پاتې کیږي. که د شریف کورنۍ پیسې پاکستان ته واپس راشي نو اقتصادي حالات به ښه شي. د مراد سعید او محسن بیگ د معاملې په اړه هغه ویل چې مراد سعید د نازیبه خبرو په اړه قانوني اقدام کړي چې ډیره ښه خبره ده. د مسلم لیگ نون رهنما رانا ثناء الله وینا ده چې د نیب ناکامۍ نه پس اف آی ای او انټي کرپشن د اپوزیشن خلاف استعمالولی شي. د ویل چې ټول ملک کې د امن صورتحال خراب دی او وزیر اعظم 13 ورځ جلسې کې بدې ردې ویلي دي. رانا ثناء الله دا هم ویل چې اپوزیشن سره د لانگ مارچ آپشن موجود دی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہتے تھے کہ جی اپوزیشن کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں جی، اپوزیشن تو ایسے باتیں کر رہی ہے جی، ہم تو بڑے کمفرٹیبل ہیں، ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اگر یہ سارا کچھ تھا تو پھر یہ آپ وزارتیں کیوں بانٹنے لگے ہیں؟ اب یہ ایک ایک حلقے میں 2-3 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ فنڈز جن لوگوں کو نے بلایا اور ان کو وہ کیوں دیے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے وہ غلط ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے. اور عوام کی دعائیں بھی ہیں ہر طرف، ہر جگہ پہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایران کو کدوں جان چھڑاؤ، ایران کو جان چھڑاؤ. اس وقت یہ حالت ہے پورے ملک کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی دعاؤں سے انشاءاللہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ بھی کامیاب ہوگی. اگر اس قسم کے نالائق نااہل لوگ ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آئین کے اوپر عمل نہیں ہوا. اگر آئین کے اوپر عمل ہو تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ نظام کون سا ہے، یہ پارلیمانی ہے، صدارتی ہے یا کوئی اور ہے. نظام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئین کے اوپر عمل کیا جائے اور تمام ادارے، تمام جو ہے وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی آئینی حدود میں رہ کے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اسلام آباد کې سرکاري او سفارتي ذریعو هم نیوز پښتون ته ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان به د فروری د 23 نیټې څخه د روس 2 ورځنی رسمي سفر وکړي. وزیر اعظم ته د سفر بلنه د روس د صدر ولادیمیر پوتین لخوا ورکړل شوې ده. وزیر اعظم سره سفر کې بعد ځینې وزیرانو په شمول اعلی چارواکي هم شامل وي. دا وروسته د یو پاکستانی مشر 11 کال پس اولنې سفر دی. د نه وړاندې مخکې صدر آصف علي زرداري په 2011 کال کې روس ته سفر کړی. سفارتي ذریعے وايي ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان به د فروری په 24 د روس صدر سره رسمي خبرې وکړي. یو پاکستانی چارواکي وايي د خبرو ایجنډا کې به تجارتي تعلقات زیاتول مهم موضوع وي. پاکستان کې د روس په سرمایه کارۍ باندې به هم خبرې اترې کیږي. روس د وړاندې نه پاکستان کې د ګیس د یو پایپ لاین په غځولو کې سرمایه کاری کوي. افغانستان هم د روس او پاکستان ترمنځ د خبرو یو مهم موضوع دی او دواړو د افغانستان په معاملہ تر ډیر حده یو شان نظر لري.
پاکستان اور روس د سوړ جنگ دوران کې د یو بل سخت مخالف وو ولې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر ښه شوي دي. ځینې شعبو کې د تعاون سره سره د دواړو ملکونو مابین دفاعي تعلقات هم ښه شوي او روس پاکستان ته فوجي هلیکاپټر هم ورکړي دي. د روس او پاکستان فوجیان په باقاعده توګه اوس مشترکه تربیتي مشقونه هم کوي. د صحت صوبائی وزیر تیمور سلیم جګړه د 400 دوره کړې ده. صوبائی وزیر د DHU هسپتال او د زنانو او ماشومانو د هسپتال تفصیلي لیدنه هم وکړه. د صحت صوبائی وزیر د ناروغانو او د هغوی د ساتونکو څخه د سهولتونو په اړه معلومات ترلاسه کړل. په دې موقع تیمور سلیم جګړه وویل چې خلک او میډیا دې د عمران خان د وژن ملاتړ وکړي. د صحت کارت په شان سهولتونه د نړۍ په هیڅ هیواد کې نشته. خلکو ته د صحت سهولتونه برابرول د حکومت لومړی ذمہواری ده. کہ لوگوں کو یہ بھی خوشخبری ہے کہ ان کا جو یہ ہاسپٹل ہے اس میں ہمارے DHQ ریویمپ پروجیکٹ کے تحت تقریباً 70 کروڑ کا ریویمپ پروجیکٹ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے. نیسپاک اس پہ ایویلیویشن کر رہی ہے. انشاءاللہ ریکارڈ ٹائم میں جون 2023 سے پہلے یہاں پہ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سالو کریں گے. ہم ابھی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں MRIs دے رہے ہیں, انشاءاللہ اپریل میں یہاں پہ اپنا ڈیڈیکیٹڈ MRI سسٹم بھی شروع ہو جائے گا. صحت کارڈ کا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی 100 کے قریب آؤٹ سورسڈ جینیٹوریل سٹاف, سیکیورٹی سٹاف یہ لے چکے ہیں. 3-4 سے میں نے پوچھا, انہیں خود کنفرم کیا بغیر سفارش کے لوکل ایریاز کے سٹاف جو ہیں وہ یہاں پہ لگ چکے ہیں. میری میڈیا سے اور پبلک سے ایک ہی ریکویسٹ ہے, آپ اگر ہمیں سپورٹ کریں, جیسے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے خود ریکگنائز کیا کہ ہمارے پاس اگر ہم نے اچھے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے کہ وہ ہمارے اداروں کو تبدیل کریں, تو پھر میڈیا کا بھی ایک رول بنتا ہے. جو اس ہاسپٹل کو پہلے وزٹ کر کے مجھے تکلیف ہوئی کہ ہمارے ایک اتنے بڑے ڈسٹرکٹ کا ہاسپٹل جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا نہیں تھا. په خیبر پختونخوا کې ځوان ډاکټرانو او د کورونا ریپډ ریسپانس فورس له نن څخه د ټولې صوبې په روغتونونو کې د ډیوټۍ نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د ینګ ډاکټرز اسوسییشن ترجمان ډاکټر فیصل خان وینا ده چې د ځوان ډاکټرانو او کورونا ریپډ ریسپانس ټیم د فنډونو نه ملاوېدو په صورت کې نن نه د ډیوټۍ بایکاټ اعلان کړی دی. د ځوانو ډاکټرانو ټولنې ترجمان ډاکټر فیصل وایي د صوبې په روغتونونو کې به د کرونا ډیوټیانې نه ترسره کیږي او د بایکاټ دا سلسله به تر هغه پورې جاري وي تر څو چې فنډونه نوي ترلاسه شوي. هغه زیاته کړه چې د روغتیا DG او د هغه اکاونټنټ د کرونا فنډونو خوشي کولو کې خنډونه جوړوي. بنو کې د پولیو چارواکو امنیت لپاره ټاکلې پولیس چارواکو پر ضد لویه فیصله. د پولیو ډیوټۍ نه مسلسل غیر حاضري کولو په ترڅ کې پولیس ځوانان د خپلې څوکۍ څخه لرې کړي دي. دا فیصله د ډسټرکټ پولیس افسر عمران شاهد لخوا شوې چې په نتیجه کې 18 پولیس ځوانان د خپلې څوکۍ څخه لرې کړي شوي دي. د پولیس ذرایع تر مخه فیصله په داسې وخت کې رامخته شوې ده چې قومي او بین الاقوامي پولیو ماهرین د بنو په دورې راغلي. تغبای پولیس د SHO نور محمد خان په مشرۍ کې کامیاب کاروایی کړې چې د قتل کیسونو کې مطلوب ملزمان یې نیولي دي. تفصیلاتو مطابق نیول شوي 2 ملزمانو نه منشیات هم برآمد شوي چې هغوی یې د خرڅولو منصوبه لرله. بلخوا د تغبای پولیس شیرولي د قبضې نه خواوشا 1000 کیلو چرس برآمد کړي او د ملزمانو خلاف مقدمه هم درج کړې ده. پولیس وايي د نیول شوي ملزمانو نه نور تحقیقات روان دي. د شانګلې پورن تحصیل سیمې چوګا کې 15 ماشومانو یوریا سره خوړلې چې له امله یو ماشوم مړ شوی او د 4 ماشومانو حالت نازک ښودل کېږي. تفصیلات مطابق اسپتال ذریعہ وایي چې ماشوم اسپتال ته راوستو په وخت گاډي کې ساه ورکړه او باقي ماشومان اسپتال کې داخل کړي شوي دي. د کومو چې د معدې وینځلو عمل پوره شوی دی. دا مهال د ماشومانو حالت د خطرې نه بهر دی خو ماشومان د 24 ساعتونو لپاره اسپتال کې د څارنې لپاره ساتل شوي دي. د ثوابۍ یو پرایویټ سکول کې نن د اوپن ډے پروګرام وشو. د پروګرام دوران مختلف قسم خاکې ډرامې د معاشري اصلاح کردار د ماشومانو پالتو ځانورو سره مینه او طالب علمانو لخوا د خوراک سټالونه هم لګول شوي. د پروګرام مشر میلمان ثوابۍ چیرمین عطاالله خان او AC محمد عثمانو په دې موقع د سکول پرنسپل ارم عرفان وویل چې داسې قسمه پروګرامونو سره د ماشومانو صلاحیتونه په ډاګه کول زموږ مقصد دی. پروګرام کې د ماشومانو والدینو هم په ګڼ شمیر کې ګډون کړی. د هریپور په تاریخ کې د اول ځل لپاره د هزاره باډي بلډینګ چیمپئنشپ 2022 ترسره شو چې پکې په لوی شمیر کې ځوانانو ګډون کړی دی.
د هریپور ضلعي حکومت او سپورټس ډپارټمنټ په مرسته د اول ځل لپاره دا چیمپینشپ ترسره شوی دی په کوم کې چې د هریپور ابټاباد مانسرې پېښور په شمول قامي او بین الاقوامي لوبغاړو برخه اخیستې وه د باډي بلډینګ په سیالۍ کې د جیمونو مالکانو او د ضلعي له ګوټ څخه راغلي اعلی افسرانو هم برخه واخیسته د هزاره چیمپینشپ خاص مېلمه ډي آی جي هزاره میرویس نیازو مسټر هزاره چیمپینشپ په ایونټ کې ایشین چیمپیون اجاز خان او د خیبر پختونخوا نه مشهور پاکستاني لوبغاړي ثاقب خان او نورو سینیر باډي بلډرانو هم ګډون وکړو دوی د ججانو فرایض سرته ورسول او د باډي بلډینګ مظاهره هم وکړه چیف منسٹر صاحب جو محمود خان صاحب جو خود سپورٹس منسٹر بھی ہیں منسٹری آف سپورٹس اینڈ کلچر ان کے پاس ہے انہوں نے ہری پور کے لیے ایک انٹرنیشنل لیول کا میل فیمیل انڈور جم بنانے کے لیے ڈائریکشنز دے دی ہیں جس کے لیے زمین کا تعین ڈی سی صاحب اور میں مل کے بیٹھ کے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کریں گے تقریباً 35 سے 40 کروڑ روپے کا وہ جم بنے گا جس کے اندر انشاءاللہ باڈی بلڈنگ کی فیسلٹیز بھی انڈور ہمارے شہر کے یوتھ کے لیے فری آف کاسٹ اویلیبل ہوں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سپورٹس کمپلیکس ہے نیکسٹ ویک اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم افتتاح کر رہے ہیں اولمپک سائز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا 10 کروڑ روپے کا سوئمنگ پول کا ٹینڈر ہو گیا وہ پہلا سوئمنگ پول ہوگا انشاءاللہ تعالی ہری پور میں اور اس جم کے اندر بھی انشاءاللہ سوئمنگ پول بھی انشاءاللہ ساتھ ہم بنائیں گے حکومت د هوایي اډې امنیتي ځواکونو په تنخواګانو کې د 15% اضافي فیصله کړې ده د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په یو بیان کې ویلي چې د هوایي اډې د امنیتي ځواکونو د تنخواګانو کې د 15% اضافي فیصله کړې شوې ده هغه ویل چې وزیر اعظم د ASF په تنخواګانو کې د زیاتوالي منځوري ورکړې چې د هغې اطلاق به د مارچ د لومړۍ نیټې څخه کیږي یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې هم زیاتوالی اعلان کړی ټول ملک کې دا وخت ګرانی په عروج ده یوه هفته کې 28 سیزونو قیمتونو کې اضافه شوې ده د اداره شماریات لخوا هفتهوار رپورټ مطابق 13 هفته کې د پټرول او ډیزل قیمت کې زیاتوالی شوی و د نه علاوه د ټماټرو یو کیلو قیمت کې هم 15 روپۍ زیاتوالی مخې ته راغلی چرګ هم 4 روپۍ او 21 پیسې ګران شوی د وړو 10 کیلو تیلۍ کې 3 روپۍ او 12 پیسې کمې هم مخې ته راغلی دي ملک کې د کرونا وایرس حملې جاری دي د عالمي وبا کرونا وایرس نه نور 26 مریضانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی د مړو شوو کسانو مجموعي شمېره 10,000 ته نږدې شوې ده د NCOC مطابق 13 غنټو کې د کرونا وایرس نور 1983 کیسونه رپورټ شوي دي د متاثره کسانو مجموعي شمېره 14,98,000 نه سیوا شوې د ملک مختلف هسپتالونو کرنټینه مرکزونو او کورونو کې یو کم 90,000 د کرونا مریضان زیر علاج دي خیبر پختونخوا کې هم د کرونا وایرس نه تر اوسه پورې ګڼ شمېر کسان متاثره شوي پاکستانی او افغان تاجرانو اسلام آباد کې په یوه غونډه کې د دواړو ملکونو ترمنځ د سوداګرۍ د زیاتولو غږ کړی دی د افغانستان پاکستان د تاجرانو او صنعتکارانو د مشترکه ګروپ لخوا جوړه شوې غونډه کې حکومتونو ته ویلي شوي دي چې تاجرانو لپاره د سهولتونو کې اضافه وکړي شي راځئ چې وګورو چې ګډون کوونکي څه وایي وزیر اعظم عمران خان لا هغه نو غسته اوت او هغه دا خبره کړې وه چې موږ په افغانستان سره هغه زر ورځو کې اشرف غني وو موږ امن بم کوو تجارت بم کول چې د علاقه ستړې شوه په جنګونو باندې دا ټوله خاص کر پښتانه بلوچستان اسد کیسر صاحب سپیکر نیشنل اسمبلی هغه کمیټي جوړ کړه پاک افغان موږ سره کې ارباب شهزاد صاحب پرویز خټک صاحب امباسډر صادق خان صاحب دا غټ خلک ته موږ سره کمیټي کې او زموږ تش یو مقصد د دې کمیټې کې چې د پاکستان او افغانستان تجارت کولاو شي موږ دا غوښتنه کوو موږ پاکستان حکومت دا غوښتنه کوو کامرس منسټري دا غوښتنه کوو چې په پاکورپیز باندې کار کوي په پاکورپیز باندې چې کار کوي چې کوم ستا پراپرټ تا د ډالر په شکل کې اخلي بهشکه هغه پراپرټ ته دغه په پاکورپیز په شکل کې واخه تا د خپل چالان موږ په نشټډ بینک کې درکو پر تورخم او پر چمن باندې نو ورورو افغانان راځي خپل مالونه به پورته کوي او دا یو بدقسمتي خبره زدا وکم زوري غنم چې وکم موږ بدقسمته په دې باندې یو چې افغانستان یو موږ ته ډېر ښه مارکیټ دی لیکن له بده مرغه موږ په خپله دا په پښه باندې تر څو د افغانانو خبره سي افغانان خپل مالونه خپل ضرورت د ټولې دنیا سره کولی شي بارټر تجارت په افغانستان هم کړی پخوا د روسیې سره
او پاکستان هم بارټر تجارت یا جنس په جنس بدلول تجارت د ایران سره هم لري په کپټان کې او په بلوچستان کې دا نوې تجربه ده او دا تجارت د بانکونو اصول چې ترڅو حلیږي د امریکای سره زمونږ مشکل موږ تجارت نشو بندولای د کې د پاکستان هم ډیر نقص دی زمونږ هم ډیر نقص دی نو اوس اندازن هم په دې باندې لګیو چې هم د پاکستان سنټرل بانک هم د کامر مسولین او هم د کشتم مسولین او هم د پاکستان د څلور واړو صوبو د چمبرونو غړي او همدارنګه د افغانستان د ټولو وطاقونو د وطاق تجارت او سرمایه گذاري د وطاق معدن او صنایع همدارنګه د نورو وطاقونو د مشترک وطاق د جوینټ چمبر نمائندگان ناستو په دې باندې بحث کوو او د دې لپاره باید یو ملي کمیټه جوړ شي د دواړو ملکونو ترمنځ او دا ملي کمیټه باید یو اداره جوړه کړي د دې لپاره نو درې څلور قسمه پیشنهادونه وشو یو تعداد پیشنهاد دا دی چې یو تعداد خلکو ته لیسنس ورکړل شي او هغوی به د سنټرل بانک سره په تماس کې دا مالونه چې راځي دا پیسې د دوی په حساب کې جمع کیږي بیا بیرته چې الته د افغانستان په حساب یعنی په افغانستان کې په افغانیو باندې مال خریداري شي او په پاکستان کې په کالدارو په افغانستان په جنوبي صوبې زابل کې د هغه یو ورکوټي ماشوم چې په یو ژوره کنده کې پروت و او د راویستلو لږ وروسته یې ساه ورکړه په سوشل میډیا د خفګان د څرګندولو سلسله روانه ده دغه شپږ کلن ماشوم په 15 میټره ژوره کنده کې لویدلی و خو د کندې تنګوالي له امله ماشوم په 19 میټره کې بند پاتې و د ماشوم کندې څخه بهر راوستلو د عملیات نگراني لپاره د افغانستان د دفاع وزیر مولا یعقوب او د طالبانو یو بل مشر انس حقانی د پیښې ځای کې موجود وو که یو خوا په سوشل میډیا د طالبانو د کوششونو ستاینه شوې نو ځینې افغانانو په طالبانو د ماشوم په وخت د نه راوستلو په ناکامۍ تنقید هم کړی دی په سوشل میډیا جاری شوي ویډیوګانو او تصویرانو کې ښودل شوي چې د درنو ماشینونو په واسطه د ماشوم د راوستو لپاره کوششونه روانو او د کندې په طرف په داسې حال کې ژوره کنده ویستل کېده چې ماشوم ته زیان هم ونه رسیږي 2 هفتې وړاندې په مراکش هیواد کې هم دغه شان پیښه رامنځته شوې وه چې له 4 ورځو راهیسې په یوه کندې کې د غورځېدلې ماشوم کوششونه روانو خو بالاخره هغه ماشوم مړ راوستلی شو تیر کال اپریل میاشت کې د هلمند صوبې په سنگین ضلع کې هم یو ماشوم هغه وخت مړ راوستل شو چې له 3 ورځو راهیسې د راوستلو کوششونه روان د افغان ښځو لپاره د امریکای خصوصي استازې رینا امیری د اسلامي تعاون تنظیم د غړو هیوادونو استازو سره په لیدنه کې له دوی غوښتي چې طالبان بشري حقوقونو احترام کولو ته مجبور کړي ښاغلي امیری د خالي په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې سعودي عرب په جده کې د OIC د غړو هیوادونو استازو سره لیدلي دي هغې زیاته کړي په دې لیدنه کې په افغانستان کې د انساني بحران د کمولو لپاره د OIC په کوششونو خبرې وشوې او ټینګار وشو چې بشري حقونه او بشري مسایل یو له بل سره تړلي دي میرمن امیری ویلي دي چې د OIC غړو څخه غوښتل شوي چې په طالبانو دباو راوړي چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو حمایت وکړي هغې دا هم غوښتنه وکړه چې طالبان دې د هغو کسانو ته سزا ورنکړي چې د خپلو حقونو دفاع کوي هغې ویل چې د سعودي د فقهي اکیډمي سره د افغان ښځو لپاره د سکالرشپونو د ورکړې په اړه هم خبرې اترې روانې دي طالبانو تر دې وخت د افغان ښځو لپاره د امریکای خصوصي استازي په بیان رد عمل نه دی ښودلی خو وړاندې ویلي وو چې دوی د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی لري هم پښتون خبرونو کې اوس وړاندې کوو د لوبو او د لوبغاړو خبرونه د افغانستان مرکز کابل د پاکستانی سفارتخانه افغان زده کوونکو ترمنځ د سفارت په میدان کې کرکټ یو دوستانه میچ ترسره شوی دی امبیسډر یا سفیر 11 د افغان زده کوونکو لوبډلې ته په 10 اورونو میچ کې ماتې ورکړې امبیسډر 11 یو سل او 11 رنزونه جوړ کړي چې جواب کې د افغان زده کوونکو ټیم 9 رنزونه جوړولو کې کامیاب شو کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان په دې موقع موجود او کامیاب ټیم ته مبارکي ورکړې ده هغه د افغان ټیم د لوبې هم ستاینه وکړه د سفیر 11 نعیم الله شپېته رنز جوړ کړي او عبدالباري 2 وکټې اخیستې وې د پاکستان سپر لیګ وم ایډیشن کې د کراچي کنگز رومبۍ کامیابي ترلاسه کړې ده د کراچي کنگز لخوا لاهور قلندرز ته 22 رنزو سره شکست ورکړې د 150 رنزو هدف په جواب کې لاهور قلندرز 129 رنز جوړ کړي د قلندرز لخوا محمد حفیظ 3 رنز جوړولو کې کامیاب شوی Possible now. शानदार तरीके से खेला. Oh, ball again. Room create. Very
raised the length a wee bit, just and pace. Oh, more magic. More magic. د لوبو خبرونو سره د نن خبرونه سر ته رسي. د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ هم پښتون سوشل میډیا باندې کتئ شئ.